السلام علیکم ملګرو. نو واتساپ یو کس سره نن دوکه شوې ده او نو واتساپ ډېر زیات ډېر خلک استعمالوي. نو 100 کې 95 کسان واتساپ استعمالوي. نو او یو کس سره دوکه شوې ده او نو خان حلاله ورغلی دکان نه ورغلی دی. اوس نو په پیسو ډیمانډ اوس ډیمانډونه تي کوي. نو او دا خلک ډېر اخر پیغام ته پکې راځي. تاسو دا ویډیو ګورئ د خان الله ته څه وایي. ما سره وختي یو کس رابطه وکړه چېرې خان ما ته نقصا واتساپ مسله ده او هغه مسله به څنګه هواره کړو. ما ورته چېرته زموږ دکان ته راشه تیمرګي ته مسله به دې هواره کړو. هغه چې کله دکان ته راغی نو ما نه تپوس وکړو وی زما د واتساپ مسله ده. ما وی راکړه موبایل راکړه چې وی ګورو چې څه مسله ده پکې. ما وی یا به سافټویر کول غواړي یا به آی ډي خرابه شوي. نو هغه ماته وی چې نه مسله بل شانتي ده زه ځان لکړم. نو ماته وی چې خان لا دې شعر چې زه سعودي عرب کې وم او دا شرما سره یو کس هغه برا سپورټ سب باندې رابطه کوله. مطلب دا چې جنۍ و او هغه شعر دا کار مانه دی کړی خو زه به دا ویم چې را خامخا به کړی. نو هغه ماته دا ویل چې را هغه جنۍ سره زما ویډیو وسره ده او هغه ویډیو داسې ده چې را برهانه ده یا داسې ویډیو ده کنه. وی هغه بار بار زمانه به ډیمانډ کاوه په سعودي عرب کې چې را ته چې کوم دی نو ما ته پیسې راولېږه که ته نه رالېږې زه دغه ویډیو اپلوډ کوم په فیسبوک باندې. نو څه تقریبا 3-4 پیرې چې کوم دی ما ته هغې ته ما پیسې ورکړلې پیسې مو ورته لېږلې او هغه پیسې به هغې وصولولې. اوس چې کوم دی زه کلي کې یم او کلي ته راغلی یم او ما ته بېګۍ زما سره رابطه وکړه او ما ته هغه ویډیو راوښوده چې که ته چېرې ته زما مال ته پیسې نه راکړې نه رالېږې راته نو زه دغه ویډیو فیسبوک ته ورکوم او اپلوډ کوم. نو ما ته وی چې څه وکړم څه د دې مسلې حل څه دی. نو ما ورته وی چې د دې مسلې خو هېڅ حل نشته دی ځکه چې اوس هغه چې کوم دی د هغې سره دا ویډیو چې کوم دی د هغې سره په واتساپ کې نه ده او نه اوس په فیسبوک کې ده ځکه چې هغه سره په ګیلري کې به دا ویډیو وسرئ تا ته یې بار بار شو کوي چې یاره پیسې د نه پې وصولئ. نو ما چې دې څه خو هېڅ هم نه کېږي. نو هغه ما ته وویل چې یاره نه ته زما سره لاړ شه او علي خان سره مونږ خبره اتره کوو چې یاره علي خان دا مسله حل کړي. ما ورته وویل چې یاره علي خان یې هم نشي حل کولی او نه یې د سامسنګ کمپنۍ حل کولی شي نه یې د هواوي کمپنۍ حل کولی شي او نه یې د آیفون حل کولی شي. دا مسله چې کوم ده هغه صرف دغه د ګیلري مسله ده. دا ویډیو دغه سره په ګیلري کې وسرئ ځکه تا نه بار بار دا ډیمانډ کوي. نو زما د دې ویډیو مقصد دا دی چې لږ په ځان کې لږ شعور پیدا کړئ او داسې قسم رابطې د هلکانو سره یا جنکو سره داسې رابطې مه ساتئ چې هغه ستاسو نه خفیه ویډیو وکړي او بیا یې ستاسو نه د پیسو ډیمانډ کوي ستاسو نه پیسې غواړي. نو مسنجر باندې یا په واتساپ باندې د چا سره داسې رابطه مه ساتئ چې تاسو یې پېژنئ نه او تاسو د هغې سره داسې قسم رابطه وساتئ او بیا داسې ویډیوګانې ستاسو نه هغه وکړي چې یاره بیا تاسو په هغې باندې خپېمانه یئ. نو قدرمنو زما دا ویډیو چې کوم ده دا اوس ډېره شیر کوي چې هر سړي ته دا ویډیو ورسي. ویډیو وکتله ګرانو کتونکو ټولو پښتنو ته هم ډېر احتیاط کوئ. خلک پرې پام باندې واتساپ مسنجر باندې نو انسان ډېر مجبوره دی. الله پاک دې اوس ته خیر کړي. نو ویډیو کتل ډېره مهرباني. زموږ چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.